په دوهمه ویډیو کې موږ د کاتې څخه وروسته د کاتې ویډیو خو موږ اوله ویډیو وه او مطمئن یم انشاءالله الرحمن پوره به مو زده وي. په دوهمه ویډیو کې دلته زموږ څخه پوښتنه کوي د بیل نمبر عیارول. په عیار منیو کې موږ دوهمه آپشن لرو د بیل نمبر عیارول. دا د سافټویر د کارخانې لپاره هم کار کوي. نو دی درته وایي دغه د کارخانې سندونه چې زه تاته درکومه د تولید را هغه باید زه د څو څخه شروع کړم. تاسو اوس څو ته رسېدلي یاست چې دی د هغه څخه ورسره شروع کړي. فرض مثال تاسو اوس تولید کوئ هغه 343 ته رسېدلي دي 343 ته رسېدلي دي او سافټویر ته وایي چې ته اوس ماته نور د 343 څخه شروع کړه. او د پروش بیل تاسو چې پروشات کړي دي د بیلانو کتابچې دي تاسو خلکو ته بیلان ورکړي دي هغه فرض مثال 15000 ته رسېدلي دي یا 2000 ته رسېدلي دي یا 1000 ته رسېدلي دي. سافټویر ته وایي چې ته ماته د دغه نمبر څخه شروع کړه. ته وایي چې فرض مثال د 4560 نمبر څخه ته باید ماته بیل نمبر شروع کړي. اوس که زه چیرې دلته راسم خرڅلاو ته کلیک وکړم زموږ د بیل نمبر وګوره 4560 نمبر ته راواوښتي. مخکې یو کرنسي کولی شو چې موږ د دې لارې موږ دوهمه کرنسي درېیمه کرنسي څلورمه پنځمه هم اضافه کړو یا هم په موجوده کرنسیانو کې تغیرات راولو یا دنه ایسته کړو یا ډیلیټ کړو. په ډیلیټ باندې کلیک وکړو کرنسي ډیلیټیږي. البته هغه څوک یې ډیلیټ کولی شي چې رایټ ولري. په تغییر باندې کلیک وکړو کرنسي تغییر کولی شو. نوم یې دلته موږ ته اړولی شو سمبول یې اړولی شو او نوې کرنسي باندې کلیک کوو. فرض مثال موږ دلته یورو لرو. د یورو سمبول چې شي دی دلته به تاسې په ګوګل کې ولیکئ یو آر سمبول دغه به راواخلئ کاپي به یې کړئ. د هرې کرنسۍ سمبول په ګوګل کې تاسو ته پیدا کېږي. د یورو په سوده په ډالر په مقابل کې 0.90 فرض مثال. اوس دلته به تا د ډالر په مقابل کې ریټ راچوي. که چیرې ته دلته د افغاني کرنسي اضافه کوئ دلته افغاني ولیکئ دلته شفټ ونیسئ ډالر مارک کوئ خپله چې په پښتو ژبه کې اتومات خپله هغه د افغاني سمبول راځي او دلته به ریټ راچوي اووه. دلته موږ په پلیس هولډر کې لیکلی دي مثلا یو ډالر مساوي کېږي په اووه. نو دلته باید موږ اووه ولیکو. صحیح شو. اوس دا چې یورو ده نو یورو فرض مثال 0.90 کېږي. کالدار یې فرض مثال 1.6 لیکو نه هر څو چې وي. پر ثبت باندې کلیک کوو. اوس که چیرې راسم کرنسي لیست ته موږ وګوره یورو هم اضافه شول زموږ په لیست کې. د کرنسي نرخونه ده چې کرنسي هره ورځ تغیرات کوي. نو دلته باید موږ د خپل د سافټویر د کرنسي نرخونه هم ورسره اپډیټ کړو. د کرنسي پر نرخونه باندې کلیک کوم او دلته افغاني مخکې ما په اووه ثبت کړې وه نو اوس 0.80 ته راغلی ده او کالدار چې موږ ثبت کړی په 1.6 پر مثال اوس 115.90 ته راغلی ده. یورو 0.9 مخکې موږ ثبت کړی پر هغه باندې اوس ولاړه ده. تغیرات ثبت کړه. تاسو وایست دلته به موږ هره ورځ دلته راځو د کرنسي نرخونه به اپډیټ کړو ځکه دغه په ورځ کې 2-3 واره سره اوړي راوړي. نو د دې لپاره دلته موږ شارټکټ بټن درته ایښی دی په دا سر کې تاسو وګورئ د کرنسي نرخونه پر ده باندې کلیک وکړئ مستقیم د صفحې ته راولي. کرنسي نرخونه ډېر مهم دي. که چیرې تاسو د کرنسي نرخونه نوي نه کوي سافټویر خو ملټیپل کرنسي دی تاسو په ډالر رانیولي په افغانۍ خرڅوئ نو یا به مشتری تاواني یا به تاسو تاواني یاست. ورپسې موږ واحدات لرو. واحدونه تاسې خپل اجناس خرڅوئ په کارټن په دانه په کیلو په من په ګونۍ هغه واحدونه باید دلته موږ ثبت کړو. کله چې موږ دلته راستو واحدونو ته دلته موږ ته لیست ښکاره کوي چې تاسو کوم واحدونه لرئ خو تر اوسه پورې موږ کوم واحدونه نه دي ثبت کړي. راځم نوی واحد اضافه کړه بټن باندې کلیک کوم او دلته زه ورته لیکم فرض مثال من. موږ په من باندې هم جنس خرڅوو. لنډ نوم یې وایي چې شی دی لنډ نوم هم من دی. فرض مثال موږ تر من لنډ نوم نور نه لرو بل په من باندې په منکټ باندې خرڅوو دغه رقم په بورۍ دغه رقم فرض مثال کیلو اجناس چې موږ ځینې شیان په کیلو باندې خرڅوو دغه رقم موږ متر لیکو. دغه رقم موږ لیکو چې کارتن. په دغه ترتیب باندې موږ لیکو چې جوړه. دا هغه واحدات چې تاسو اجناس پکې کې ثبتوئ. بل بنډل لیکو. البته هغه واحدات ثبت کړئ چې تاسو د هغه مطابق اجناس ولرئ. چې اجناس نه لرئ هغه نه بیا ضرورت نشته. فرض مثال تاسو د ګونۍ کاروبار نه کوئ چې تاسو د جنس په بورۍ باندې راځي وځي نو بیا نه غواړئ چې ثبت یې کړئ. په من باندې په منکټ باندې تاسو کار نه کوئ نو بیا نه غواړئ چې منکټ ثبت کړو سره.
پاکټ. دا زه دلته د مثال په ډول باندې ستاسو ته ثبتوم چې دا موږ ټول دلته استفاده کولی سو که چیرې ستاسو ورته ضرورت وي. دانه، ځکه دانه ډېر مهم دی. دانګي، درزن، دغه رقم نو هر څو واحدونه چې ستاسو ضرورت وي په سافټویر کې ستاسو په کاروبار کې هغه ټول دلته تاسو لیکلی سئ. که چیرې مو یو واحد تغییر کوئ یا مو ډیلیټ کوئ کلیک پر وکړئ، په تغییر باندې کلیک وکړئ دی درته تغییر کیږي. تغییر یې کوئ او دلته پر تغییرات ثبت کړه بټن باندې به کلیک وکړئ او که مو چیرې بیخي ډیلیټوئ نو پر ډیلیټ باندې به کلیک وکړو. بلې هو ډیلیټ یې کړه دغه بټن پر وهو نو دی به موږ ته ډیلیټ سي. ما کینسل کړه بټن پر وهئ اوس.